مونږ د سولې په ارمان کې زندگی تیروو د جنگ په سیوی بیابان کې زندگی تیروو نورانی هره لویشته خاورې له سرو ډکه ده په داسې ګران افغانستان کې زندگی تیروو چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ دی د وطن آخري جنگ شي که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي سلام قدرمن دوستانو یوسف هیواد دوستم د ډنمارک څخه د افغان غږ د تلویزیون چلوونکی سلام ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زه فیضیه هوسایم له ډنمارک څخه د افغان غږ رادیو چلوونکی قدرمنو اوریدونکو ګران لیدونکو خوشحاله یم چې بیا هم د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یو فیضه جانې مخکې له دې چې د خپرونې مطالب را پیل کړو زه وایم چې د اونۍ یادښت به ووایو چې د اونۍ په یادښت کې تاسو څه راټول کړي بله قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته هرکلی وایو زموږ د دې اونۍ په یادښت کې یو څو پوښتنې لرو چې قدرمنو دوستانو را لیږلي دي او یوه دوست مو را بللی دی چې دغه پوښتنو ته ځواب ورکړي زه خو تیار راغلی یم او ناست یم لکه چې ما ته د پلان جوړ کړی دی چې باید پوښتنو ته ځواب ورکړي ښه د اونۍ یادښت نه لرو دې اونۍ نه د اونۍ په یادښت کې پوښتنې لرو پوښتنې دي نو بس یاره موږ خو داسې کومه مرجع نه یو چې دې پوښتنو ته ځواب ورکړو خو خیر راځئ فیضه جانې چې څه پوښتنې دي خو چې ګوره ډېرې سختې پوښتنې به نه نه امتحان نه دی صحیح ده لومړۍ پوښتنه ښه لومړۍ پوښتنه زموږ خواږې خور رقیه جان ایوبي له کابل څخه رالیږلې رقیه جان ایوبي نو بس زموږ سلامونه واخلئ حتما رقیه جان ویلي دي چې ستاسو له نظره ملي ارزښتونه کوم دي زموږ له نظره ملي ارزښتونه کوم دي دا خو ډېره یوه سخته او له ستونزو ډکه پوښتنه ده او دا نو بیا څو اړخیزه ده ډېره یو کمپلیکسي پوښتنه ده مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونه هر هیواد ځان ته خپل ملي ارزښتونه لري چې هغه د دوی له هویت او تاریخ سره تړي کنه زموږ له نظره ملي ارزښتونه د ګران افغانستان د هویت ساتل تر ټولو ډېره مهمه او ارزښتناکه خبره ده چې د دې هیواد هغه هویت وساتل شي او هویت بیا دوه برخې لري یو په وګړو کې ده بیا بل د وګړو په تاریخ کې ده وګړي دغه افغانان دي چې دننه په افغانستان کې اوسېږي کله 10 میلیونه حسابوي او کله 40 میلیونه حسابوي خو څونه چې دي دغه د دې وطن بچیان دي او د دې وطن وګړي دي او دوی بیا ځان ته یو تاریخ لري تاریخ هم ډېر زوړ ده پخوانی ده همدغه افغانان چې په دا اوسني افغانستان کې اوسېږي دوی د لوی آریانا یا لرغوني آریانا اصلي اوسېدونکي دي همدغه ځای هم د لرغوني آریانانو موږ ته په میراث پاتې ده ځکه دا خو یو پراخه سیمه وه له هغه پراخې سیمې نه که په لنډه توګه یې ووایم همدغه اوسنی افغانستان موږ ته راپاتې ده او دغه خلک دي دا وګړي دي چې دلته اوسېږي او د دوی د هویت او تاریخ په باب که په لنډه توګه یې ووایم دې ته خو ډېر کتابونه د علماو دانشمندانو په کار دي چې هغه ولوستل شي خو د 15,000 کالو په شاوخوا کې د دوی همدې سیمه کې د شتون آثار پیدا شوي دي او دا د دې څرګندوي دي چې همدغه پښتانه زموږ دري ژبې بلوچان نورستانیان پشیان نور زموږ اوسېدونکي چې دلته دي لکه هزاره ورونه ازبکان ترکمنان دا د همدې خاورې اوسېدونکي دي د همدې شاوخوا دا جغرافیه کله ډېره پراخه شوې ده او کله ډېره راټیټه شوې دا هغه دوه مهم ارزښتونه دي چې ملي ارزښتونه بل دا ده چې ملي ارزښتونه دا دي چې د دغه هیواد
تاریخي نمونه جغرافیای او د شخصیتونو کارنامې دا هم په ملي شخصیتونو کې وو د مثال په توګه غازي امان الله خان دغه یو ملي ارزښت دی چې د ده یا مثلا وړاندې ځانو له لوی آریانه راواخله تر د خپلواکۍ تر ورځې خو دغه ځینې نومونه دي چې دا هم په ملي ارزښتونو کې راځي زمونږ دغه ځمکنی تمامیت دغه جغرافیا دا په ملي ارزښتونو کې راځي چې دا باید نه چاته ورکو او نه په جغرافیا د افغانستان کومه معامله وکړو زمونږ ژبه ملي ژبه او زمونږ ملي او رسمي ژبې دا زمونږ ارزښتونه دي او دا باید چاته ور نه کړي کنه ملي ترمینولوژي دا زمونږ ارزښتونه دي د ټولنې په سمبالښت کې د ښځې او نارینه د دواړو برخه اخیستل دا ملي او ارزښت ده کنه او لاندې دا چې د ټول ملت ته رسیدل او د ملت غم خوړل دا په خپل په ملي ارزښتونو کې راځي یاره دغه زمونږ لاند ځواب د ډېرې پراخې او کمپلیکسي پوښتنې ته هیله ده چې د روقیه جانې د قناعت وړ ګرځي مننه یې وده صاحب دویمه پوښتنه زموږ ورور اسماعیل نوري له هالند څخه رالیږلې له هالند ته او اسماعیل جان نوري ته هم سلامونه نوري صاحب ویلي دي چې ټولنیزې رسنۍ لکه فیسبوک یوټیوب یا ټیک ټاک باید څنګه وکارول شي اوه دا خو د داسې پوښتنه فایزه جانې یاده کړه چې دلته اوس نو باید په دې باندې ډېر بحث وشي پوښتنه هم ډېره ښه پوښتنه ده هغه دا ده چې ټولنیزې رسنۍ له یوې خوا خو کار یې اسانه کړی ده د اطلاعات په برخه کې د خبرتیا په برخه کې او دغه راز د هنر او ادبیاتو په ژر رسولو کې تر خلکو پورې خو یوه ستونزه یې هم خلق کړې ده هغه دا ده چې هر هیواد کې د سیاسي او ټولنیزو چارو بېلابېل نظریات هلته موجودي په هر هیواد کې کنه دغه ټولنیزې رسنۍ کله ناکله لکه فیسبوک په زیاتره دغه ټیک ټاک دا نو بیا د دې سبب شي چې دغه هیواد په ځینو ملي ارزښتونو باندې دا لګیږي او هلته یو زیان و ضرر رسي تاسو وګورئ په دغه نږدې وختو کې اوس یعنې دغه ځینې ټولنیزې رسنۍ له هغې ډلې ټیک ټاک واقعا په ډېر غیر انساني توګه کارول کېږي د ځینو کسانو لخوا او په ځانګړې توګه یې ووایو د افغانستان په هکله د ځینې افغانان له هېواد نه چې بهر اوسېږي په افغانانو یې زړه نه خوږېږي دننه وطن کې هغه د هغه وطن په زخمونو باندې نورې مالګې هم وردوړي او د افغانستان د خلکو په دومره غمونو باندې نور غمونه ورزیاتوي او هغه دا چې د دغه ټیک ټاک له لارې او یا د نورو رسنیو له لارې ډېره غلطه کارونه کوي دوی او د افغانستان د ملي مصالحو ملي ارزښتونو ملي یووالي او ملي حاکمیت په مقابل کې دوی داسې بحثونه کوي او داسې تبلیغات کوي چې د افغانستان د خلکو تاریخ او تاریخي ارزښتونه چې موږ په هغه لومړنۍ پوښتنه کې د روقیه جانې ورته اشاره وکړه هغې ته د پوښتنې علامه ږدي دا ژبې نه مني دا نوم د افغانستان نه مني دا قوم نه مني دا تاریخ د دې وطن نه مني نو دا ډېره غلطه کارونه ده او دغه ډول کارونه باید په افغانستان کې څه چې په ټوله نړۍ کې بند شي د دې دپاره فیضه جانې چې دغه ډول تبلیغات د افغانانو ترمنځ په بهر کې د افغانانو ترمنځ د ناخوالو سبب نشي دغه تېره اونۍ یو څوک په جرمني کې په چاقو وهلی ده د همدغه ټیک ټاک د جاروباسونو په ارتباط اوله خو دې ته هېڅ ارزښت مه ورکوئ بل زما وړاندیز دا ده فیضه جانې هم د افغانستان دولت ته هم په بهر کې ټول افغانانو ته مې وړاندیز دا ده چې هر څوک د افغانستان په ملي ارزښتونو له هر هیواد د خبرې کوي د هغې ملي ارزښتونو پر ضد خبرې کوي
او خلک تحریکوي او د افغانانو ترمنځ ملي یووالی له منځه وړي په هماغه هېواد کې د جمعیتونه او د افغانانو کمیټې او شوراګانې دا باید جریمه پې کېږي او راویې غواړي دا شخص او د دې سره خبرې وکړي چې ته وروره نور اخلاقا اجازه د دې کار نه لري. یعنې یو شخص باید ورسره مواجه نه شي بلکې د افغانستان دلته جمعیتونه دي د افغانانو، دلته شوراګانې او کمیټې دي، فرهنګي ټولنې دي، فرهنګي مرکزونه او کلتوري مرکزونه دي، دوی باید دغه مسؤلیت په غاړه واخلي. څه فکر کوئ چې دا ډېر ښه نظر دی ودوسه د دې لپاره باید اقدام وشي ځکه دا ډول چې خو بس افغانان به یو د بل جمعیت ته به هم نه ځو، یو د بل ودونو ته به هم نه ځو، مړو ته به هم نه ځو، یو بل سره به سلام هم نه کوو په داسې حال کې چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او موږ هم چې د باندې راوتلي موږ افغانان دوی په ژبو باندې شوي یو. موږ په ژبې لرو بېلابېلې د ډنمارک کې هم بېلابېلې ژبې په ټوله نړۍ کې وطن مو واحد ده او ارزښتونه د وطن مو په ټولو پورې اړه لري. نو د دې لپاره لازمه ده چې دغسې یو چلند وشي. څه فکر کوئ قدرمنو دوستانو؟ ما یو وړاندیز وکړ د افغان غږ راډیو تلویزیون له ډنمارک نه چې هر هیواد کې چې د افغانستان د ملي ارزښتونو په ضد خبرې وشي چې ملي یووالی پکې متضرره کیږي او د افغانستان د خلکو یووالی او تاریخي ارزښتونه دا تر سوال او پوښتنې لاندې راځي او قهر او غضب راپاري، دې ته د جریمې ټکی کېښودل شي. په هماغه هېواد کې که هالند نه خبرې کوي، که امریکې نه خبرې کوي، که کاناډا یا استرالیا یا ډنمارک یا سویډن یا ناروې، دا د ټولو افغانانو مکلفیت ده چې راویې غواړي او د دې لپاره یو بېله کمیټه اوس وټاکو په هر هېواد کې. مجبور دا ډېر بې مسؤلیته کسان دغه ډول چلند کوي او د افغانانو ترمنځ باندې دښمني خلقوي. هیله ده چې د ښاغلي اسماعیل جان تاسو ویلي نوري صاحب دې پوښتنې ته هم ځواب ویلی. درېیمه پوښتنه زموږ ورور عزت الله کارګر له استرالیا څخه پوښتنه کوي چې وایي آیا دا رښتیا ده چې ښاغلي باري جهاني په یو کتاب کې د غازي امان الله خان پسې څه ناسمې خبرې کړي دي؟ اوله خو څوک مو ولي کارګر صاحب څوک وښوده؟ عزت الله جان کارګر ته هم سلام او احترام وړاندې کوو. قدرمن دوستانو موږ د ټولو پوښتنو ځواب ورکوونکي نه یو. په تېره بیا چې په شخصي مسایلو باندې یعنې د یو شخص په باب که وغواړو دلته خبرې وکړو، بلې داسې یو کار شوی ده موږ هم اورېدلی دي چې جناب تکړه شاعر او لیکوال او ژورنالیست او ښه نطاق باري جهاني کوم کتاب لیکلی ده چې موږ نه ده لیدلی، خو موږ هم د فیسبوکونو او د نورو ټولنیزو رسنیو له لارې خبر شولو چې دغسې یو کتاب جهاني صاحب لیکلی و هلته په امان الله خان او په پلار پسې حبیب الله خان او نیکه پسې امیر عبدالرحمن خان، همداسې در واخله تر امیر شیر علي خان، نور دقیق موږ په جریان کې نه یو، خو په هغوی پسې ځینې خبرې هلته کړي دي او دوی لکه چې ډېر ډارانو او له وطن نه تښتېدونکي او یا داسې نور څه ډېر جابر حاکمان ښودلي دي. نو زه دقیق په دې باندې نه پوهېږم. جناب اعظم سیستاني کاندید اکادمیسیان اعظم سیستاني ښاغلي نجیب اڅکزي ما په ځینو رسنیو کې ولوستل چې دوی په دې باب ځینې ځوابیه لیکنې کړي دي جناب باري جهاني ته. موږ په داسې حال کې چې قدرمن جهاني صاحب ته احترام او درناوی لرو او د دغه لارې هم ورته سلام او احترام وړاندې کوو، ځان ته حق نه ورکوو چې د هغوی په غیاب کې او د کتاب د نه لیدلو په له امله موږ داسې ځواب ووایو چې هغه بیا له واقعیت سره سر ونه خوري. خو لطفا قدرمنو اوریدونکو او ګران کارګر صاحب، تاسو د ښاغلي نجیب اڅکزي چې یو ژورنالیست او د ټولنیزو سیاسي
چارو شنونکی هم ده د ده مقالې ته مراجعه وکړئ زما خو مونږ لوستلې ده د بل چا په پاڼه کې او ضمناً د جناب کاندید اکادمیسیان اعظم سیستاني په فیسبوک پاڼه کې هم په دې باب لیکل شوي دي یو ځل هلته مراجعه وکړئ کنی بله هفته به بیا مونږ هم ځان ورته چمتو کړو چې داسې نه شي چې جګړه شي چې جګړې ته خو لږ آمادګي ولرو مونږ هم سمه ډېره آمادګي نه لرو قدرمن دوستان اما یو خبره کوو فیضي جان هغه دا ده چې مونږ په پیل کې یو چا پوښتنه کړې وه رقیه جانه چې ملي ارزښتونه مونږ له ټولو عزیزانو نه هیله لرو چې په هغه ډله کې ځان ورګډ نه کړي چې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا داسې تبلیغات کیږي چې د افغانستان په تاریخ او د افغانستان په ډیرو پخوانیو او اوسنیو ملي ارزښتونو باندې د بوتلان کرښه راباسي نو ښه داسې چې دغه دا وطن له کومه شه د دې دا ملي ارزښتونه یې له کومه شول دا ملي شخصیتونه خو زه امان الله خان مېرمنې د نورو پسې به نه ګرځو چې عبدالرحمن خان څه کړي دي هغې خو دغه افغانستان یې جوړ کړ که نه دا افغانستان خو ملکوت طوایفي وه دا ټوله ملکوت طوایفي ختمه کړه ښه امان الله خان خو استقلال یې وګټه دا یې بد کار کړه دا چې د افغانستان خلک یې ونه وژل او لاړ دا یې بد کار کړه خو توطیه او دسیسه خو یوه نیابتي توطیه او دسیسه وه د انګریزانو لخوا چې هغې دپاره خپل نیابتي ګوډاګیان ګمارلي ول او هغوی راغلل بغاوت یې وکړ ښه خو همدغه امان الله خان و چې دلته یې تمدن ترقي هوساینه ښوونځي پوهنځي حتی د ریل ګاډی دا ریل نه ده دا د ریل پټلۍ خو یې راوستل ښوونځي افتتاح کړل پوهنځي افتتاح کړل ځوانان یې ولې لومړني عالي ښوونځي او پوهنځي د غازي امان الله خان په وخت کې جوړ شو باغونه او قصرونه جوړ شول د خلکو لپاره سینما یې راوستله راډیو یې افغانستان ته راوړله ښه نو فکر وکړه چې دومره ترقي او پرمختګ سره سره بیا یو څوک راپورته شي موږ جاني صاحب نه یادو په مجموع کې هر هغه څوک چې په دې باب باندې ضد نشرات کوي هغه په اصل کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په ضد باندې بله زموږ په لرغوني تاریخ باندې یوه توره پرده ده چاوري موږ یو روښانه تاریخ لرو هم د هماغه لوی آریانان یې رانیولې بیا تر ننه پورې موږ نه څوک ورکولی شي او نه زموږ ارزښتونو ته کمه بها ورکولی شي دا یو ژوندی ملت ده ژوندي او تلپاتې رهبران لري او تلپاتې اصول لري په خپله دغه افغانیت زموږ د خپل افغانیت زموږ اسلامیت زموږ دا په خپله زموږ هغه ارزښتونه دي چې هېڅکله به دا وطن وران نه شي او هېڅکله به ارزښتونه هم له منځه لاړ نه شي او داسې خبرو ته هم ځوابونه ورکول کېږي یعنې بې ځوابه نه پاتې کېږي نه خو دغه د اوس خو موږ نه خو دې خلکو زموږ د خپلو خلکو اورېدونکو پوښتنه کوي یعنې ښه په هر حال موږ هیله لرو چې که چیرې تاسو په دې باب نیوکې لرئ قدرمنو لیدونکو یا پوښتنې لرئ یا وړاندیزونه لرئ یا تاسو غواړئ چې په دې کې روښانتیا زیاته روښانتیا ورکړئ زموږ په فیسبوک پاڼه کې د هېواد دوست په فیسبوک پاڼه کې او د افغان غږ د راډیو تلویزیون په فیسبوک پاڼه کې کولی شئ ولیکئ او یا هم موږ ته د هېواد دوست په فیسبوک پاڼه کې ولیکئ راته هلته یې راته ولیکئ او یا په ټلیفون کې یې ووایئ زه هیله کوم فیضي جان نه چې د ټلیفون شمېره څرګنده کړي کېدلی شي دوستان په دې باب نظر ولري وړاندیز ولري او یا نیوکې او انتقادونه زموږ د ټلیفون شمېره ده 00 45 یعنې 45 دا د ډنمارک کود دی 11 93 ژوندی دی افغانستان تل دی د افغانانو یووالی او روښانه دی د افغانستان عظمت او راتلونکی داسې سرلوړی ژوند چې هېڅکله به فنا نه شي افغانستان به د نړۍ تر ټولو ښایسته هېواد الهی امین